د بلخ ولایت د خوراکي توکو او درملو ریاست رئیس وایي د کلونو راهیسې د درملو د ذخیره کولو لپاره د مناسب ځای نشتوالي له کبله د درملو کیفیت ته جدي زیان رسېدلی و. ښاغلي توانا زیاته کړه چې اوس مهال د مزار هوټل سوداګریز مرکز د معیاري سړو خونو په جوړېدو سره دغه ستونزه په بشپړه توګه حل شوې ده. با در نظر داشت همه مشکلات ما توانستیم که در این مدت یک مرکز بزرگی خصوصا مخصوص دوایی را که تجارا با دولت یک جای مارکت را ساختن که او عبارت از مارکت تجارتی ملی مزار هتل است که در اینجا مخصوص دوا تمام اونمو معیارات و استانداردهای معاینت دوا غذا از شروع تا به حال تطبیق شده که او عبارت از اوست اولیش یعنی موجودیت سردخانه های معیاری است. له بل خوا د مزار هوټل سوداګریز مرکز مسؤل وایي چې په مزار هوټل کې 6 مجهزې سړې خونې فعالې شوې دي. نوموړی ټینګار کوي چې دغه سړې خونې نه یوازې د شمالي ولایتونو اړتیاوې پوره کوي بلکې د هیواد په نورو زونونو کې هم د درملو د زیرمه کولو ظرفیت لري. 6 دانه سردخانه از زون شمال کده زیاد است. 3 سردخانه در زون شمال میشه استفاده شده. 3 تا دیگه از زیر ما آماده است که میتونیم که دیگه زونا تا که در معیار تبدیل میشه میتونن از زیر رایگان استفاده کنن. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې په بلخ ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله یو شمېر وارداتي محصولاتو خپل کیفیت له لاسه ورکوو، خو اوس مهال د مزار هوټل په جوړېدو سره دغه ستونزه په بشپړه توګه حل شوې ده.